د طالبانو له لوري د فاریاب ولایت د پیښو په اړه بشپړ وضاحت. طالب لوړپوړي چارواکي د فاریاب د سقوط په اړه کوم خبر خپور کړ؟ قیام سوی که عادي اختلاف؟ اوسنی حالت د فاریاب څنګه دی؟ ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. د دفاع د وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له لوري فاریاب ته د طالبانو قطعې داخل سوې او همدارنګه د فاریاب ټولې چارې او سیمې د طالبانو لاس کې دي. احمد الله وثیق وایي موږ قومي اختلاف نه لرو، فاریاب کې قیام نه دی سوی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وثیق په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د خپلمنځیو قومي اختلافاتو له کبله د وسلوال پاڅون او ګډوډۍ راپورونه رد کړل. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي فاریاب کې وضعیت کاملا عادي دی. په رسنیو کې د مغرضو کړیو راپورونه چې وایي قیام سوی او د نظام په خلاف خلک راوتلي هیڅ حقیقت نه لري. طالب ویاند زیاتوي چې د دوی استخباراتو یو کس د ځینو مواردو په اړه احضار کړی و، خواخوږو یې تجمع وکړه او د خلاصون غوښتنه یې وکړه، خو د ده په خبره ځینو اشوبګرو تجمع ته بل رنګ او تعبیر ورکړ. احمد الله وثیق ادعا کوي چې طالبانو خلکو ته قناعت ورکړی، اوس په ښار کې ستونزه نسته او امنیتي ځواکونه پر اوضاع مسلط دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو ترمنځ د ازبک، تاجک او پښتون په نامه د اختلاف موضوع هیڅ حقیقت نه لري. طالب ویاند دا ادعا په داسې محال کوي چې پرون زرګونه ازبک طالبانو د طالبانو له لوري د خپل مقتدر قومندان مخدوم عالم د نیول کېدو په غبرګون کې له لاریون وروسته وسلوال پاڅون وکړ او د راپورونو په اساس پر دوی حاکم پښتانه طالبان او چارواکي یې بې وسلې او د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلې وروسته تیښتې ته اړ کړل. طالب ویاند په فاریاب کې د خپل والي امنیه قومندان او نورو چارواکو کوم عکس یا ویډیو چې هغوی په فاریاب کې وښیي نه دي خپور کړي. ځینو رسنیو خو د طالبانو له لاسه د فاریاب ولایت د سقوط راپورونه هم ورکړي. ویل کیږي چې د طالبانو د څو محدودو ډلو له لوري د واک او دولتي امکاناتو انحصار د دوی په خپل منځ کې قومي، سمتي او ډلهییز اختلافات اوج ته رسولي او نږدې هره ورځ یې له کبله د افغانستان په ځینو څنډو کې وسلوالې نښتې کیږي. طالبان بیا په دې اړه راپورونه بې بنسټه ګڼي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.